د حیران تلویزیون خواږه معززو لیدونکو او مینوالو سلام او مینه مو ومنئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او جوړ وای. ملګرو د بنګلادیش پریمیر لیګ په 11مه لوبه کې افغانانو بیخي زیاتې کارنامې وکړې او شهزاد محمدي د زړه بړاس وایستلو. چې ملګرو افغان لوبغاړو په دې لوبه کې څه کړي دي په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو او همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ حیران ټي وي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده بنګلادیش یا بي پي ایل لیګ سیالۍ پیل شوي دي چې په دې سره افغانستان لوبغاړو په 11مه لوبه کې ډېرې ښې کارنامې وکړې. شهزاد محمدي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکټ کیپر دی په خپله نننۍ لوبه کې د زړه بړاس وایستلو. شهزاد محمدي په 28 بالونو د 4 څلوریزو او همداشان 4 شپږیزو پر مټ 61 منډې وکړې. او ورپسې بل افغان لوبغاړی محمد نبي چې د همدغې لوبډلې کپتان دی په 20 بالونو د 3 څلوریزو پر مټ 26 منډې وکړې او د مجیب ښکار شو. د بال له طرفه مجیب په 4 اورونو کې 2 ویکټې واخیستې منډې ورکړې او ورپسې محمد نبي بیا د بالینګ په برخه کې په 4 اورونو کې د 25 منډو په ورکولو سره په 1 ویکټه بریالی شو. چې ملګرو دغه لوبه د افغانستان ملي لوبډلې دغه 3 لوبغاړو لپاره ډیره د ویاړ او ډیره د ولولو ډکه لوبه وه. تر بیا ښې شیبې.